په دې ویډیو کې به تاسو درکړم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل آی ډي ته مو سنګل نوم ورکړئ. دوستانو ډېره اسانه طریقه ده. تاسو کتلی شئ زما آی ډي ته یو نوم دی، یعنې ما پکې فاصله نه ده ورکړې، یو نوم دی. نو تاسو هم کولی شئ سنګل نیم خپل آی ډي ته ورکړئ. ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو ته آخر وګورئ تر څو کومه طریقه چې تاسو ته ښیم دغه طریقه یاده کړئ. نو دوستانو نوره وخت نه نیسم، ویډیو شروع کوو. شروع کېدو نه مخکې ویډیو م لایک کړئ نه ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم یې سبسکرایب کړئ. چینل هغه هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسېږي. نو ویډیو شروع کوم. نو دوستان تاسو به سمپل یو وی پی ان ډاونلوډ کړئ. که د وی پی ان دوستانو دغه وی پی ان به ډاونلوډ کړئ، تاسو سره چې کوم ښکاري په صفحې باندې دغه وی پی ان به ډاونلوډ کړئ. وی پی ان لاټ په نامه ده. چې کله هم ډاونلوډ کړئ نو دغه به راخلاص کړئ. کله هم چې راخلاص کړو نو د ځای کې به دوستانو دغه کویک کنیکټ باندې به کلیک وکړئ. دغه باندې نو چې کله هم کلیک وکړو لږ به انتظار ورته وکړئ. دلته به تاسو سره ډېر زیات ملکونه راسي. نو زه دوستان تاسو ته ښیم دا کتلی شئ دوستانو دلته تاسو سره ډېر زیات ملکونه راغلي. نو دې ځای کې به دوستان تاسو ورته انتخاب کوئ اندونیزیا به ورته انتخاب کوئ او بیا به دلته په دغه اولني آپشن باندې کلیک وکړئ او دلته په کنیکټ باندې کلیک وکړئ. لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو دغه وی پی ان کنیکټ شي. نو دوستانو تاسو کتلی شئ ما سره دغه وی پی ان کنیکټ شو. بیا به راسئ فیسبوک لایټ او یا همایو فیسبوک چې تاسو به هغه راخلاص کړئ. چې کله هم راخلاص کړو لږ انتظار ورته کوو تر څو صفحه راوړي. نو دوستانو تاسو کتلی شئ ما سره دغه د فیسبوک صفحه راوړي. بیا دلته په خپل د عکس باندې کلیک وکړئ. نو زه تاسو ته خپل اکاونټ درښکاره کوم چې زما د اکاونټ نوم دی علي محمد. نو دغه زما د فیسبوک د آی ډي نوم ده. نو زه غواړم چې دا یو بل نوم کېدم ځان ته، یعنې دغه محمد چې ده دغه لرې کړم یا خالي محمد پرېږدم او علي به لرې کړم. نو هر یو چې تاسو غواړئ بیا پرې لګولی شئ. نو زه تاسو ته طریقه ښیم. بیا په دې درې لاینو باندې کلیک وکړئ او لږ به لاندې راسئ. دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. بیا به پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو دلته دغه صفحه راوړي. نو دې ځای کې تاسو کتلی شئ دغه اولنی نیم. نو په دغه ایډیټ آپشن باندې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار ورته وکړئ. نو دې ځای کې به دوستانو تاسو سره د رقم صفحه راسي. نو دې ځای کې دوستانو دغه آخره خانه چې کومه ده دغه به تاسو تشه کړئ، یعنې دغې نه به هر څه لرې کړئ. او دغه اولني خانه کې چې هر څه دي نو تاسو هر نوم چې ورکوئ هر یو نوم چې ورکوئ تاسو به هغه نوم ورکوئ. نو زه دوستانو دغه ځای کې ورکوم ارمان. دوستان تاسو کتلی شئ ما ورته ارمان ورکړئ او په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ. کله هم چې په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ تاسو کتلی شئ دوستانو ما سره دغه نوم ایکسپټ شو. نو دې ځای کې به دوستانو تاسو پاسورډ ورکړئ. نو زه پاسورډ ورکوم. نو دوستانو ما پاسورډ ورکوي او په سیو چینج باندې کلیک وکړئ. کله هم چې په سیو چینج باندې کلیک وکړو نو تاسو کتلی شئ زما د آی ډي نوم بدل شو. نو زه اوس تاسو ته د آی ډي پروفایل درښکاره کوم چې زما د آی ډي نوم بدل شو. نو تاسو کتلی شئ ارمان خالي پاتې شو، یعنې هغه بله کومه خانه چې وله هغه ما هېڅ پکې ورنه کړله. نو تاسو کتلی شئ خالي ارمان شو زما د اکاونټ نوم. نو دغې طریقې باندې تاسو کولی شئ چې خپل د آی ډي ته سټایلش نیم ورکړي. په نورو ویډیوګانو کې به انشاءالله تاسو ته سټایلش نومونه راوړم. نو تاسو به هغه په خپل آی ډي باندې سنګل نیم ولګوئ تر څو ستاسو آی ډي ډېره ښایسته ښکاره شي. نو دوستانو دا نوی ویډیو خدای وکړي چې تر اخره پورې مو راسره کتلی وي او ویډیو مو لایک کړی نه ویډیو درسره لایک کړئ. چینل هم یې سبسکرایب کړئ. چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسېږي. میلاویږو په داسې نورو ویډیوګانو کې ښاد آباد او بریالي اوسېږئ. د خدای په امان.